شروع کوم په نام د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. نن غواړم چې تاسو سره د معدې د ریفلکس په ناروغۍ باندې خبرې وکړم. کله چې د مرۍ ښکتنۍ برخې ته د معدې تیزاب راپورته شي او دغه د مرۍ دغه دیوال چې کوم دی دا تخریب کړي، نو د ریفلکس ناروغۍ رامنځته کوي. او دې کې چې ناروغ چې دی نو خولې ته یې تروي اوبه راځي، زړه یې سوځي، همدارنګه د دې هډوکي شاته یې سوزش وي، د خېټې د پورتنۍ برخې درد او همدارنګه زړه بدوالی او کانګې لري. علتونه د دې ناروغۍ څه دي؟ ولې دا رامنځته کېږي؟ کله چې د معدې تیزاب دومره زیات شي چې فشار یې دومره زیات شي چې یعنې دغه مرۍ چې خپل طبیعي حرکت لري د دې تیزابو د راپورته کېدو مخه نشي نیولی، نو بالاخره چې دا ناروغي رامنځته کوي. یا دا چې دغه د مرۍ حرکات چې خپل حرکت طبیعي حرکت لري چې د پورته نه ښکته ده، دا چې د مختلفو ناروغیو په واسطه باندې زیانمن شوی وي. او یا دا چې د معدې چوره رامنځته شوې وي، یعنې موږ دلته دوه خالیګاوې لرو چې یوه د خېټې او یوه چې دی د سینې ده. د خېټې په خالیګاه کې چې دی معده پرته ده، کله چې دغه او دا د یو پردې په ذریعه باندې چې دی د دې څخه جلا شوي، په پورته ښکتنۍ برخه کې معده پرته ده. کله چې دغه پرده وشکي د معدې لومړنۍ برخه د پاس د سینې خالیګاه ته راشي، هم دغه ناروغي چې دی رامنځته کوي. په 10% کې نور علتونه هم دي، لکه مثال په طور ژور خفګانونه، روحي فشارونه، همدارنګه مخدر توکي، الکول، شراب، سیګرټ، نسوار. ځینې درمل دي چې په دوامدار ډول باندې سړی د دردونو له وجې نه خوري، لکه مثال ایبوپروفین شو، انډومیتاسین او ډیکلوفیناک. دا هم چې د معدې د ریفلکس ناروغي رامنځته کوي. دا ناروغي چې د اندوسکوپي او معاینه د دې په واسطه باندې ډېر اسانه باندې چې معلومیږي. اندوسکوپي یو ماشین دی چې دا یو پیپ لري د ګوتې قدر ته دی، دا چې د خولې د لارې مرۍ ته او د مرۍ نه معدې ته او د معدې د کوچنۍ کولمو لومړنۍ برخو ته چې دی ور داخلیږي، او دغه هلته چې دا څه تغییرات بدلونونه وي هغه پکې په ډېرې اسانۍ سره تشخیص کېږي. درمل د پانټوپرازول میپرازول په نامه ګولۍ دي چې یو څو هفتې خوړلی کېږي، خو د دې تر څنګ هغه علتونه چې یعنې دا ناروغي رامنځته کړې هغه هم باید چې دا درمل شي. موږ او تاسو ته څه کول پکار دي چې د دې ناروغۍ مخه ونیسو؟ لومړی دا چې باید د سیګرټ، نسوارو، مخدر توکو، الکولو څخه چې دا باید ځان وساتو. هر هغه څه چې د معدې تیزاب زیاتوي د هغې نه باید ډډه وکړو. کله چې موږ او تاسې یعنې ډوډۍ وخورو، د ډوډۍ نه باید سملاسي وروسته ویده نه شو، ځکه چې دا د معدې تیزاب زیاتوي. یعنې موږ کولی شو 4 ساعته وروسته د هغې نه چې دی ویده شو. همدارنګه مخکې د خوب نه باید خواږه شربتونه، خواږه څښاک چې دی دا باید د دې څخه باید ګټه پورته نه کړو، دا باید ونه څښو، ځکه چې دا هم د معدې تیزاب زیاتوي. کله چې ویده کېږي چپ اړخ ویده کېږي او سر لږ پورته کوئ. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت اخلم، ستاسې د بشپړې روغتیا.